ملګرو راځئ د دغې جنۍ خبرې واورئ سره په مردان هاسپیټل کې څه سوي دي. مردان هاسپیټل کې چا ورسره ظلم کړی دی، چا ورسره زیاتی کړی دی. دغه ویډیو دې په سوشل میډیا باندې ورکړې ده، ځکه دا مجبوره شوله چې سوشل میډیا ته یې دغه ویډیو ورکړله. نو ملګرو راځئ دغه ویډیو تر اخره پورې وګورو چې دې جنۍ سره په مردان هاسپیټل کې څه سوي دي او دا مخته شیر کړي چې د هغو کسانو خلاف کاروایي وسي. راځئ دوستانو دغه ویډیو تر اخره پورې ګورو. پرتوغاق ته لاس واچو، ما ولا ډېرې لاتې ماتې ورکړې، زه نه پرېښودم. زه به خبر شوی چې په مردان MMC هاسپیټل کې د درندګۍ یو مثال جوړ شوی دی. کم ځای نه خلکو ته صحت میلاویږي، د کم ځای مسیحاګان چې مریضانو لا د ژوند یو آس ورکوي، هلته یو داسې مثال قایم شوی دی چې د هغه د ځناورو په معاشره کې خو نه وي. کمې خوراکۍ سرچلته زیاتې شوې د هغه سره ترڅنګ موجوده ده. دا خوراکۍ چونکې سایکو پیشنټ وه او هلته د مردان نامي ګرامي ډاکټر د اجاز ګل دا به هلته تله چیک اپ له. د دغې واقعې نه پس د دې چې کوم منټلي توازن دی هغه ډیر زیات دغه شوی دی، بګړو شوی دی. کوشش به کوو چې د دې سره چې کوم ظلم زیاتې شوی دی او هغه خبرې ټوس روباسو، خو د هغې نه پس دا ډېر زیاته افیکټ شوی یم ده. څه خبرې به د دې ښکته بره کېږي، خو دا زموږ خور ده، د دې د اواز به CM ته، احتشام خان ته، مقامي IGP صاحب ته چې د رسولو کوشش به مونږ کوو. خوراکۍ ستا سره چې کوم ظلم شوی مونږ د سره څنګ په څنګ چې دی ولاړ یو، کومه غوښتنه به کوې صوبایي ګورنمنټ ته، چونکې ته خو مقامي ناظم او عوامي نماینده هم یې. جی بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو ډېر زیات چې دی نو د افسوس اظهار کوم چې زمونږ په د مردان میډیکل کمپلیکس کې چې دی نو داسې واقعیاګانې کیږي او دا چې دی نو دا خو زمونږ وړاندې ده. نو زه په دې ډېر زیات خپم یم، پریشان یم چې یاره موږ خپلې لوڼه خویندې د اسپتال ته ډاکټر له لیږو او علاج له لیږو او چې هغه هلته غیر محفوظ دي، نو موږ به دا کوم خوا لیږو؟ یو خبره پکې ده چې په دې کې ځان له ولې کمرې د دې دپاره چې خلک کمرې ته خلک بوځي چې دومره لکه مطلب د خپل ډاکټرانو دپاره مطلب سپیشل رومز دي، نو داسې رومونه هم پکې شته چې هغې کې څوک نه وي او هلته مطلب اواز نه راځي، لکه چونکې دوی وایي چې ما خو مزاحمت کړی دی. اصل کې داسې ده چې دا داسې وایي که نه د دې د وینا مطابق، نو دا کم خلک کم کسان چې په دې کې ملوث دي که نه، نو باقاعده توګه چې دې ځان له خپل سیټ اپونه ما په خیال ساتلی دي، ځکه چې دې سره سیټ اپونو دا غلط پیل شو. بل دا به دی دا سوچ کړو چې یاره دا هم د چالور خور ده او زمونږ هم لوڼه خویندې شته دی چې دې سره مونږ دا کومه درندګي کوو، نو دا کوم بالفرض د دې په ځای چې دی نو زمونږ لور خور سره شوی وي یا د هغې لور خور سره شوی، دا یې بس ریاکشن. او بل د افسوس خبره دا ده چې د اسپتال چې کوم مردان میډیکل کمپلیکس چې کوم بورډ اف ډایرکټر دی که نه، د هغې د طرفه چې دی نو یو دغه راغلی چې د اسپتال دې سره تعلق نشته. بالکل د اسپتال دې سره تعلق شته او اسپتال کې دا کار په اسپتال کې شوی نو اسپتال سره ځکه تعلق دی. رپورټ راغلی د دوی د بالکل د دې چې دی نو رپورټ راغلی دی هغه پازیټیو راغلی دی، جنسي زیاتې شوی دی. په دې کې چې دی نو پولیسو پکې باقاعده چې دی یو ګرفتاري کړې ده، دا بل د ګرفتارۍ دپاره چې دی نو کوششونه شروع دي. ټیک شو، خو زموږ دا هم غوښتنه ناظم صاحب د مریض دپاره بیډ نشته او مطلب داسې روم شته پکې، داسې رومونه پکې شته. نو زه دا وایم چې دا زمونږ صوبایي حکومت نو هغې خو دا رومونه او دا سټورونه دی خو د میډیسن دپاره جوړ کړي دي او دی چې دی نو د مریضانو دپاره جوړ کړي، خو چې داسې درندګان په دې کې ناست دي نو هغې د خپل ځان دپاره هم استعمالوي که نه. مطالبه به کې د احتشام خان ستا ملګری دی مقامي چې دی نه مردان سره تعلق دی چې سټیپ ډاون وکړي یا ریزاین ورکړي، ټول هسپټال او فیر انویسټیګیشن وکړي. دا کوم کسان چې پکې ککړ دي دا خو مکمل ټرمینیټ. بالکل زمونږ ما په دې باندې خپل منسټر توفیل انجم خان سره هم خبرې کړې دي او هغه هم چې دی ډي پي او صاحب سره هم خبرې کړې دي، ډي آی جي صاحب سره پکې ملاقاتونه شوي دي او احتشام خان نه موږ دا غوښتنه کوو چې د باقاعده توګه چې دی نو د دې ټول اسپتال د څومره انتظامیه چې د مشران چې دي نو د دې نه د وضاحت طلب کړي او د دې پراپر انکوایري دی وشي او د دې کلاس 4 سره چې دی نو دا خلک ته معطل کړي شي، ځکه چې دی یو قسم بل قسم بیانونه ورکي هغې ته چې دی د غمزه د کورنۍ زړونو ته تکلیف رسي. او زه دا وایم چې دا یو کلاس 4 دی نو دې ته په سټور کې څنګه کېنولی دی، په دوايي باندې تا په ذمہوار خدا باندې څنګه کېنولې دی. ذمہوار خلک چې په ذمہوار خدا ناست نو هغه د ذمہوارۍ کار کوي، د ذمہوارۍ کار نه دی کړی. دلته خو زمونږ لوڼه خویندې دي دا خو د کلي ساده خلک دی، ټیک شو چې دې سره دا ظلم وشو نو دې خلاف خو چې دی نو موږ به ټول به خیس کوم دا به موږ راپاسو، موږ نبي صلی الله علیه وسلم امتیان یو او ظلم بربریت دې خلاف خو به کلک ودرېږو او چې ارض ځای ته پرې رسېدلي
هر حد ته رسیدلی. نو موږ په ان شاء الله تعالی زو موږ د چیف جسټس صاحب زموږ های کورټ او زموږ سپریم کورټ چیف جسټس نه موږ دا مطالبه کو چې په دې کې د چ دینو باقاعده توګه اکشن واخلي. بل زموږ آی جی صاحب نه هم دا مطالبه ده، زموږ وزیر صحت صاحب، زموږ احتشام خان، زموږ وزیر اعلی علي امین ګنداپور صاحب چې ډېر تکړه ځوان دي، دا غنم دا مطالبه کو چې د دې مسلې د پراپر چې دینو انکوایری وکي او چې دا ټول هسپتال د انتظامیه چې کومه ده چې دا ناستي دلته چې دې خلاف کاروایی شي د کې بنور کې سنم کیږي. خدا سي خلک چې شوی به می خو خلک د خپل عزت توجه چې دا کې سونه پټو ساتي. زمونږ د معاشره زکه خراب رنګ پردې چو نو دا چې زمونږ لونو خويندو صدا ظلمونه کیږي نو موږ خدای نشو برداشت کولی. بالکل نشو. کوته ته پته ولګي چې مطلب انصاف نه ملاويږي نو احتجاج وکوي، درنه مکوي، د ام ام سي مه ته بکینه با دا چې دا زمونږ کله دی، زمونږ د کلی ډیر غیرتی پښتانه دي، اغي چې دینو باقاعده توګه او اغي چې دینو پراپر په جمعهتونو کې اعلانونه کو او د ام ام سي مخه ته چې دینو موږ احتجاج کو ځکه چې بیګا چې دی دا کم سټیټمنټ راغی نو پاغه باندې زمونږ د علاقې خلکو ته ډیر تکلیف ورسېدو. دا خو 2 میاشتې مخکې خبر دا 2 میاشتې دی ولا بل رنگ ورکي، دی له بدا رنگ بالکل نه ورکي او کو داسې ونشوا او دی خپل منمانی کوي. دا ټول کلی دا خلک نه دي په باقاعده ته په ټول علاقې کې اعلانونه کو، په جمعهتونو کې ټول کلی مشران چې دینو په دې مسلې اکشن اغسته دي او د ام ام سي مخه ته چې دینو باقاعده احتجاج وکړو او چې هغه به ان شاء الله تعالی بیا ټول مردان ویني.